منځه د مسایلو په باره کې خبره روانه بیا د منځه په مسایلو کې موږ دا مسله اخرنۍ بیان کړې وه باب القراءة في الصلاة په منځه کې قرأت کول کم قرأت په منځه کې لازم دی او کم نه دی لازم کم منځه کې ډک رکعتونه په کم کې تش دي دغه شان د مقتدي او د امام مسله دا ټولې بیان شوي نن به یو مسله بیانو منځ کې چې دا اعوذ بالله او بسم الله دا به په پټه ویلی کېږي او که په زوره او بیا به پسې غټه مسله بیانېږي د سجده سهو چې سړی منځه کې خطا شي نو هغه به څه کوي مؤلف رحمه الله باب راوړی دی باب ترک الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم باب دی په بیان د دې مسله کې چې په جهري منځونو کې به بسم الله په جهر سره نه ویلی کېږي یعنی د دې باب نه د دې عنوان نه دې څه ښکاري چې مؤلف دا فیصله وکړه او دا د فتوا ده چې بسم الله به په زوره نه وي په هغې باندې حدیثونه راوړي دي به یې تفصیل بیانوم د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنس بن مالك ورسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما دوی به د منځه افتتاح د الحمد لله رب العالمین نه کوله اوس د دې دا مطلب نه دی چې هغوی به دعای استفتاح نه وي هغوی به اعوذ بالله نه وي هغوی به بسم الله نه وي معنی چې جهري منځونو کې به هغوی په جهر سره قرت هغه د الحمدلله نه شروع کوو په روایت کې ویل دي چې صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم وابي بکر وعمر وعثمان رضی الله عنهم وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم سره مونځ کړی دی انس بن مالک وی او ما د ابو بکر وعمر وعثمان رضی الله عنهم سره مونځ کړی دی فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وما د یو نم دا نه دي اورېدلي چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم ویلي یعنې منځه کې به یې نه وي په زوره نه دي ویلي په جهر سره نه دي ویلي او د امام مسلم په روایت کې دي چې صلیت خلف النبي صلی الله علیه وسلم وابي بکر وعمر وعثمان ما وی په رسول الله وسلم پسې شاته مونځ کړی دی په ابوبکر په عمر او په عثمان پسې رضی الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين نغوی به د منځه شروع کوله د الحمد لله رب العالمین لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم به نه وي في أول قراءة ولا في آخرها نه په اول د قرأت کې او نه په آخر د قرأت کې دا روایت په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي دلته دا یو مسله یاده کړئ ګوره لازم به علماو ته د علم په زده کړه کې واپس کېږي صرف دا نه چې ترجمه ده اوس که د دې لفظي ترجمه ته وایي لفظي ترجمه دا ده چې یعنې هغوی به شروع د الحمدلله نه کوله دا خو تاسو پې دلته پوه شوي چې معنی دا ده چې هغوی به په جهر سره قرأت د الحمدلله نه شروع کوو خو چې ځان سره د صرف کتابونه یې ښودي په کور کې او ترجمې ګوري نو ته به بیا نوي نوي ګولونه کرې او نوي مسلې به راوباسي بیا به ځان له مجتهدي چېرې یو نوي مسله مې را پیدا کړې لکه یو ورځ یو کس دا خبره بیانوله وی کم کس چې د سر ویښته یا د ګیرې ویښته سپین شي او دی ولې سور او زیړ رنګ نه ورکوي نو دا سړی کافر دی ما ورسره په خپله خبرې کړې او ما ته یې میسیج وکړو ما ته یې دا وویل د الله نه ویرېږه د الله نه ویرېږه نو ما ورته ویل څنګه کافر دی په دې خو به څه دلیل وي که نه وی رسول صلی الله علیه وسلم نه دي ویلي چې د یهودو نصاراو مخالفت وکړي ما دا خو ویلي چې د یهودو نصاراو مخالفت وکړي سپین ویښتو د رنګ بدل کړي دی ویلي خو بیا هم د دغه رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې د هغه په ویښتو کې بعض سپین او بعض صحابه کرامو ویښته رنګ نه دی ورکړی دا به را جمع کې څنګه دې سره به څه کړي نه دا چې پیغمبر ویلي چې د یهودو نصاراو مخالفت وکړي نو دا کورنی مجتهد و یو حدیث اورېدلی او د هغې ترجمه یې کتلې ما ورته وویل ما تا چې د کتابچه کتلې ده او ته کتابچې متاثره کړې او ما د امت دا غټ علما چې کوم دي خصوصا لکه د سعودي عرب د علما مشران دوی اکثر چې دی نو سپینو ویښتو د رنګ نه ورکوي ما دوی باره کې څه یو څو علما مې ورته خپل یاد کړو چې زموږ په ملکونو کې د هغوی رنګ نه ورکوي بس وی په دغه لار روایت دي معنی دغه هم یهودو نصاراو په شان دي نقصان دا کېږي چې کله سړی د عالم په تربیت کې نه پاتې کېږي لازم به د عالم نه تربیت لري او ته به زنګون ماتې یعنې که دا مسلې دې صرف ترجمې سره وکړو نو نوي نوي فتوې به ورکړه خلکو واورئ نوي مسله په منځه کې ګورئ نه استفتاح شتي نه اعوذ بالله شتي نه بسم الله شتي
دلیل څه دی؟ دلیل دا دی انس بن مالک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ دې ځای نه شروع کړو. اوس چې د ده په شان کوم عوام دي هغه به د ده نه متاثره کېږي. هغه وګوره دلیل خو بیان کړو. نو دا نن سبا چې دا یو زمونږ پښتنو کې دا منکر حدیث چې کوم را پیدا شوی دی او دغه شان پنجاب طرف ته هغه انجینیر مرزا جهلمي دی، د دوی دا خبرې دغه شان دي، دغه شان یې ښایسته کړي. هو حدیث دی، هو آیت دی. نه دی په خپله په آیت او په حدیث پوهه دی او نه هغه اورېدونکی پوهه دی چې دې مسلې څه مطلب دی. نو بیا ته به ورته مسله بیانې دی وایي نه خو دلیل بیانو. نو دلیل یې بیانو خو په دې دلیل یو سړی پوهه نه نو بیا لکه ما تاسو ته مخکې ورځو کې وایي که نه لکه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې زما په امت کې 3 کارونه د کفر دي، لکه د بل په نسب کې طعن کول او په خپل نسب باندې فخر او تکبر کول او د ستورو نه باران غوښته. او د ستورو نه باران غوښته دا کفر دی. خو دا 2 کارونه کفر دی؟ نه دی کفر. نو دی به څه وایي؟ دی به څه جواب کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کارونه د کفر دي. ما جواب کړی خو تاسو پوهېږئ شئ. نه د ستورو خبره نه کوم. دا 2 کارونه ولې څنګه کفر دي چې یو سړی د بل چا په نسب باندې طعن او لعن کوي او کوم عیبونه ورله بیانوي دی کافر دی؟ بارک الله فیک. دغه چې کفر په 2 قسمه دی. یو هغه کفر دی چې سړی د اسلام نه وباسي، غټه ګناه ده او شریعت ورته کفر ویلی، خو سړی پرې کافر کېږي داسې نه چې د اسلام نه پرې وځي. نو چې ته د دې ترجمو کې دلته تاسو هم ټول غلي شوئ او چې دغه حدیث ته یو سړی بیان کړي او تا ته وګوره شو نوی کفر مې را پیدا کړی دا ټول کافران دي. او چې دا دي کافران کړو که یا دې ترې دغه کفر ووایي کوم چې انسان د اسلام نه وباسي زم چې نیم پښتانه خو دې زمونږ کافران کړو او د اسلام نه دمه شو. ځکه د علماو نه دین زده کول دا د انجینرانو کار نه دی چې پرون انجینر نن دین بیانوي، نه د سکول د ماشټرانو کار دی او نه دا د دې کار دی چې یو سړي برید غټ پرېښودی دي او ټوپک ورسره خوا کې پروت دی. په دې سره علم نه راځي. علم وایي زده کړې د قرآن او د حدیث ته، دې ته علم وایي. نو د هر چا په خبرو مه دوکه کېږي. دا خو نن سبا خو سوشل میډیا ده چې چا څه ووایي خبرې ته سوچ کوئ، بیا د عالم نه تپوس کوئ چې دا مسله به څنګه کوي او څنګه به نه وي. د دې نه مخکې چې د بسم الله مسله بیان کړو استفتاح پسې موږ څه وایو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. تاسو که نه وایي غلي یې ټول چې وایي. دې ته استعاذه وایي په عربۍ کې، یعنې پناه نیول په الله پورې. دې کې د علماو اختلاف دی چې دا واجب دي که مستحب دي، او تحقیقي قول دا دی چې دا واجب دي. د مانځه په اوله کې یو پیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دا لازم دي، ځکه چې قرآن کې الله رب العزت امر کړی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وی کله چې ته قرآن لولې نو پناه ونیسه په الله پورې د شیطان رټلی شوي ده. امر دی، امر د وجوب دپاره او دې څه دلیل موږ سره نشته چې دلاسې وایي چې دا مستحب دی. او ته چې په دې پسې شروع کوې وروسته هغه صحیح خو قرآن یې که نه الحمدلله قرآن نه دی، قرآن دی. نو چې کله ته په منځه ودرېږي استفتاح دعا دې ووایي د هغې نه بعد اعوذ بالله ویل دا واجب دي. او په دې کې د ټولو نه غوره صیغه چې کومه د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل ده دا موږ چې کوم وایو عام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا صحیح ده، یعنې هغه کوم چې په تا باندې واجب کار دی هغه وشو. خو غوره صیغه هغه دا ده چې دې نه ډېر نه دی خبره، هغه موږ یې خبر کړي نه یو